ننګرهار کې د اسد یازمري 40مې په ویاړ د نجیب الله ترکی کرکټ اکاډمۍ کې د ازادۍ او یووالي اتلانو په نوم د کرکټ ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه ترسره شوه. ننګرهار کې د کرکټ لوبې مسؤل محمد الله نجم وایي د دغه لوبې ترسره کېدو یې موخه لوبغاړو او خلکو ته د اسد 40مې او ازادۍ پیغام رسول دي. څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 40م د اسد د نن ورځ د استقلال یا د ازادۍ د افغانستان ورځ ده او د دغه ورځې په مناسبت باندې موږ د کرکټ یو میچ ډیزاین کړی دی. دا د سپین غر د زون دوه لوبډلې خپلمنځي لوبډلې دي او هدف مو دغه دی چې په دغه سیالۍ لارې موږ مینوالو ته او لوبغاړو ته او ټولو خلکو ته د استقلال یا د ازادۍ د ورځې د اهمیت په خاطر باندې معلومات او پیغام ورکو. لوبغاړی عظیم عادل وایي خوشحاله دی چې د لوبې له لارې د زمري 40مې له ویاړه ډکه ورځ نمانځي او د یووالي پیغام خلکو ته ورکوي. ډیر زیات خوشحاله یو چې په دغه اسد د 40مې په مناسبت مختلف لوبغاړي راټول شوي او د ورځې د لمانځنې په خاطر باندې یو سیالۍ ترسره کوي. په ضمن کې دغسې مینهوال او لوبغاړي ټول خوشحاله چې د امن فضا قایمه ده او ټول لوبغاړي د امن په فضا کې سیالۍ ترسره کوي. د یادونې ده چې تېره ورځ هم د زمري 40مې ویاړلې ورځې په مناسبت جلال آباد ښار کې بېلابېلې ورزشي نندارې وړاندې شوې.